د مزار شریف ښار ختیځ ترمینل چې د حیرتانو په دوراهي کې موقعیت لري دا مهال د معیاري کېدو په حال کې دی. د ترمینل د مدیر په وینا دمګړۍ د شاوخوا احاطوي دیوال او د سیوري جوړول او د څښاک اوبو برابرول بشپړ شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د برېښنایي تادیاتو په سیستم هم کار روان دی تر څو د ترانسپورتي او بار شرکتونو د پیسو ورکولو بهیر په برېښنایي ډول ترسره شي. موږ دا شرکتونه لاج نه دلته را انتقال کړي دي، مسجد د دیوال او جغل اندازي کارونه شروع شوي دي. موږ کوشش دې کې اساس د سیستم الکترونیکی کو کرایه مرته تثبیت کړي ده، نوبت مو مرته جوړ کړی ده. ان شاء الله موټروانانو شرکتونو ډېر سهولتونه راوړي دي. د ترمینل مدیر همدارنګه وایي چې د جومات د جوړولو او د ترمینل د انګړ د جغل اچونې کارونه هم په چټکۍ سره روان دي چې ورسره به د ترانسپورتي شرکتونو او موټر چلوونکو لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. ترمینل کې خو د جغل اندازي پروسه تاسو ولدله چې عملاً کار جریان لري. جغل اندازي کار شروع ده، احاطوي دیوال ده چې تقریبا 80% کارونه تقریبا تکمیل شوي دي. مسجد همدغه رقم تقریبا 80% کارونه تکمیل شوي دي. نو ان شاء الله چې زموږ د کارونه ډېر ښه په منظم شکل روان دي ان شاء الله. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ختیځ ترمینل د هیواد په شمال کې د درنو بارونکو وسایطو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي چې د بلخ ولایت د سړکونو د ترانسپورت ریاست تر چتر لاندې فعالیت ترسره کوي او هره ورځ سلګونه موټر له دې مرکز څخه د هیواد بیلابیلو برخو ته د توکو د لیږد په موخه تګ راتګ کوي.